ها نو ته زما د بادرۍ کیسې اورېدل غواړې؟ او که نه یار؟ نو کیسې ته غوږ شه ځوانه. دکه توره تیاره وه، ویران سړک و، نور راختلی دې کې څه ګورم چې نه ګورم، د ایټم بمونو نه ډک یو ټرک را روان، دې کې ناګهانه یو ایټم بم ته زما په دا سر را پرېوتو. په سر را پرېوتو؟ نو ته دې بچ څنګه شوې؟ ډز نه شو که نه، پوچ شو پوچ. بس زما مازغو خلټ چې کار پرېښو که نه، بس په ایټم بم مې را باندې کتل، ټک ټک ټوسه مړی سمه سرمن مې ترې وویسته. د ایټم بم نه دې څنګه سرمن وویسته؟ وایي ایټم بم نه دې څنګه سرمن وویسته، څنګه چې کسابان د څاروي نه سرمن وباسي. ښه نو بیا؟ نو بیا څه چې سرمن مې ترې وویسته که نه، بیا مې ټوټه ټوټه که او فرج کې مې کېښود. زما په خیال دا د قربانۍ ګډو په فرج کې دې کېښودو. ګډور یې نه ده، تیز سر ځه مړه، ګډور یې په فرج کې دې کېښودو. تا ایټم بم لیدلی چې ایټم بم څنګه وي؟ نه که نه، ایټم بم څنګه وي؟ د ایټم بم په شان وي که نه سړیه مړه، ته په خبره اړو پوهېږې نه چې چک مې پرې ولګولو که نه، نو ته به یې که هندوانه وه، خوله کې مې ویلې شوه. بیا خو دې رشي مې ولی جاپانیان ډېر کمکل وو چې د ایټم بم په پرېوتو خفه وو. نو هغې ایټم بم پېژندو نه که نه، هغه وخت ایټم بم چا څه پېژندو سړیه؟ هغې دا ګڼلو جوړې ګوپي دی او په دې کې ګیس دی، د دې نه یې منډې والي. نو زه لږ دې کوره پورې ورځم. دا ګاډر خان تیریدار ګاډی راولي، ایټم بم څه د خوراک شی دی چې دی به وخوري؟ هندوانه یادې روړه، هغه ته هندوانه ایټم بم ښکاري. ته ولې پاټک ورکوه که نه؟ ای روړه، هغه نیک د نیک دروغ رښتیا ګڼل دا ته نوکر ډیوټي ده، موږ خو نوکران یو. دی خوتلیه کلم ماله مخې له په صحیح طریقه رانغی، خو چې ګورم دی نو بې طریقې به راخطا یو منډې به وې، څه تندر در باندې را پرېوتې دي. هر وخت مې د منډو پورې خنداګانې کې او تا راته پوسه نه کې دا منډې ته ولې وې؟ نه د ګیدړ نه چا دا تپوس کړی دی چې ته دا منډې ونیوې، خو د هغه په قسمت کې لیکلي که نه، سر خوړليه وایه څه تندر را پرېوتی، څه چل شوی دی؟ یو مې ستا په سر خلکو سره دښمني ارشتې ده او خلکو سره سینه په سینه جنګېږم او ته مې هر وخت بېعزتي کې. ډېر ګرم یې په خوی کې ټول مور ته تلې، سر خوړليه. ګوره خفه کېږمه زما صفات الاره، زما بهادر صفات الاره، په دې مې پوه کړه چې تا سره څه شوي دي او څه نه دي شوي. خبره کوه. د بندل خان سړي را سره خوله وواله، په بوسو کې او که په شوتلو کې؟ په لاره کې. راځه چې ځو واپسې. د بندل خان سړي در سره خوله وواله که نه؟ بندل خان خو در سره خوله نه ده والي. او بندل خان سړي، بندل خان په خپله نو. نو بیا به د بندل خان سړي سره زما سړی ډګروئ، زما سړی. ستا سړی خو زه یم که نه؟ نو که ځان درته سړی ښکاري نو ته یې که نه؟ بیا ورسره زه یوازې جنګ کوم؟ څه وکړم؟ اوس دې جنګ دپاره فوج برتي کړم. ډېر نېکبخته نن دې هسې سترګې سرې دي، خو ورځه پې که نه؟ نه نن زه ماما که ځم، سبا ورسره ګورو. ته خدای ووایه، خدای ووایه چې کله د جنګ جګړې خبرې راشي که نه، نو اکثر دا خبره کوي ماما ته راغلم. زه دې ښه پېژنم سر خوړليه. یو بنده خپل ځان پېژني نو بل به څنګه نه پېژني؟ دا سړی غفوریا، زما د دښمن د سړي دا جرأت چې هغه زما د سړي خور لاره ونیوه. او نیکه دا سړی ولې امو خاص لاره هم څوک نیوی شي؟ ولې ته د هغه په پټي کې روان وې چې ستا لاره نیوه؟ و نیکه هغه زموږ دښمنان دي، هسې باندې ګوري. د دښمنانو سره هغوی مسلمانان هم دي. نیکه یارېږي خو ترې نه؟ بندل خان د یارې په ورځ نه دی پیدا، د شپې پیدا دی. او بیا راځه چې پې ورځو. راځه چې پې ورځو. او راځه. خبره وکړه
ما یې پخلی نه هم د روټۍ دی چې روټۍ ماته په مړه خېټه خوړلې وې که نه نو بیا به پرې داسې ورځو لکه سړي چې ګوتې خوړلي او په خېټه کې دړي او د جوارو پټي ته ورخطی زه راځه چې روټۍ وخورو راځه مړه که نه راځه سلې بچي را باندې خوارې ولې را باندې اوس وجنې دوی خو واده نه دی کړی نو دوی بچي کم دي دوی خو غټ کونترباز دی ټول من کونترې ساتي د خدای بدبخته خو هم د کونترو بچي درته یادوم که نه دی ورته دانه نه اچوي دانه ورته نه اچوي نیکه داسې خو زموږ روغ داب ختم شي چې تا یو کس داسې پرېږدې ګناه ده ګناه کونترې به راته ازارو کې مړه ځه چې ځو ګوره زما یو خبره واوره د کلي دا خلک په ما باندې ګورې مه وجنه دلته ګورې خلک لږ دي ته چې دا ټول خلک په ما ووجني نو دا کلی خو به خالي شي پرېږده سړیه زما راځه خیره دشمن خو بیا زما لار نیولې ده نیکه یو خبره درته کومه ته د بندل خان په څه خبره باندې دښمني ده کله چې زه تا سره شم ستاسو دواړو یو بل سره نه لګي یاره نو وایم چې دا غوږ در باندې ووایم که نو خلک وایي چې غوږ یې پرې والو بندل خان نه ده تیسر بندلې ورته وایي بندلې او پاتې شو زمونږ نالګي دا زمونږ د نیکونو د وختو نه دا نالګي روانه ده داسې چلو کیسې ته غوږ شه داسې چلو چې زمونږ د کور مخې ته یو ډېره نو د بندل خان ته ورته وایي که نه هغه سره بندلو نو د ده نیکه راغو نیکه یې راغی دا ډېران چې دی دا زما دی نه زما نیکه د بره دغه نه راټوپ کړو د کوټې نه لاندې ورته دا ودرېدو څه چل څه دې ویل وې دا ستا دی وایي دا راته ستا نوم څه دی او ورته یې کلکلا خان او وایي زما د نوم دی اورېدلی چې زما نوم څه دی نه ورته یې ډېرانې نو اوس ته ووایه چې دا ډېران زما حق دی او که ستا حق دی په دې باندې دوی دواړو لاس ولګولو چې لاس ولګولو بس ښه وملی خلکو بیا خلاصې ملاسې وکړو دغې که خو تر اوسه پورې زنګ نه لګېد نیکونو د وخت نه نیکه دنیا کم ځای ته لاړه او تاسو په ډېرانونو باندې جګړې کوئ و نیکبخته ګوره بنده نه دی بنده دا څه بل رنګ سوچونه کوي او بیا زمونږ دا بندیان چې دي کوم ته چې پښتانه وایي د دې سوچ بل رنګ دی دې سر بیلي خو ډېران ګټي په دې پوه شوې نیکه انګریزان لاړه سپوږمۍ ته وخوته خو ته په ډېرانونو باندې جګړې کې مسته د انګریزانو د خدای بیخ او بنیاد وباسي انګریزان پکې تله مخې ته کې ځاړو سپوږمۍ ته دې وخته ځه نو سپوږمۍ کې چېرته غنم یې کرلي دي چې دې روزانه ورختئ اوس بل شمشالدین دی که سر خوړلی هغه راغو وایي زه وایي سپوږمۍ کې ځان له زه یې دغه کوم دلته یا روزانه ډزې دی او جنګ دی او غوبل دی او وینا دی او یو د ګریوان نیولې بل د ګرې نه ما ته به هلته څه کې هلته به کیسه مې سوی ګیس به دې شاته تړي هیلمټ به دې اچولي او سا به لکه مې یو ورځ به هم تېره نه کړل ځمکې ته به بیا راختی چې خدای ما خپل دغه ته ورکوي سپوږمۍ کې څه شته نه هېڅ نشته هېڅ دلته بیا هم غنم جوار ورشه دلته وګوره هلته دغه د لوکاټ دي دا هغه وګورئ د انارو بوټي وګوره هلته څه شته میدانې دی تش میدانې دی انګریزان خو لیوني دي مازغې کار نه کوي نیکه موږ په تا خفه کېږو چې لانجې کونجې ختمې شي زه د لانجو مړه څه مې د خولې نه صوبات یې مړه وایې لانجې ښه دي پرېږده نه لانجه دا خلک مې څنګه برابر کړي چې وګوره یو خو دې زما مخې ته ودرېږي یو بنده خو دې راشي مخې ته خو دې ودرېږي ځه مړه مه ګوره مړه مه ګوره بله کړه دې بریتو ته وګوره سم جازونه دي د جازونو وزرې دي یاره نیکه تا په خپله بدماشۍ کې په هغه زنګوالې توره باندې څه توره خو نه ده کړې مړه دا څه ګرانه خبره اوس به وکړم دا واخله توره نیکه ولې په واده کې مې د ګاډه خان پلار او دلبرې وکتو نو واده د کلي جنګ یې وي پکې نه ګاډري پکې نه نه پکې نو دومره ونه بس دی که نه چې د کلي واده دی او جنګ سره د هېر رانغي دا نکاح به شروع کو بیا د مونځ ناوخته کېږي ورګه مولانا صاحب ورور راځي مولانا صاحب نکاح شروع کړي د جینۍ د نکاح وکیل څوک دی مولانا صاحب دا زما تره دی کاکاجي ته د نکاح خوان صاحب سره خوا کښېنه زه چې یو بندوبست کوم راځه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
مبارک هم شي. ورده ملمنو چې تیار راځي ورده Neka, په دې ځلې باندې لګي چې اوس کو کنه. کم په لکه صبر وکا او په لغه د لالا مخلوق وینم کنه. ولې خیر خو دې کنه بندل خانه. غلې کینا د دشمن چمچي خپل لالا ګورم. ګوره ما کینه پټو پونو بشي. ایسے ګوره ما وای ما غدي خراب. ولې لکه تا نه په بود جوړ شو. تا د خور واده ما سره وشو. دا واده زه نه منم داسې نشي کېدی نه د خور واده خو دې وشو ما سره نیکه وشوه چغې سره خو زه دا نه منم دشمنه زما د خور واده زما دشمن سره څنګه کېږي دا څنګه چې وشو نکاح به ماته کا ولې دا نکاح چې د مټا غوز دی چې ماته کا اوس سم نشي کېدی ته غلی شه دا واده زه نه منم ګوره مه کوه د عزت کې خپل وساته دا مخوکه دی بنده که بلکې الپی پې ولګو دا وګنډه پستنه یې وګنډه کېنه غر کېږي تباه کېږي عزت دې د یو ټکي کېږي یعنې خدای راستي بغیر د ناوې دا جنج واپس پوځم زه ورکېږه سره د ناوې ورکېږه ورشه څنګه ورشه ولې په سلامه پیسې به نه راکېسو داسې ده ولې خیر خو دی خود ګوره لکه ګوره دا خود مې ته خرابېږي خود خراب که نو څه به وکړې څه به وکړې خو ځان به وشرمې که نه دا سړی دې پوه که چې ما له سلامي راکړي ګینې دلته به په شرمونو وشرمېږي جیب ته لاس که مړه دومره غفورې د ما دغه خبرې کو ځان سره شرمې واخله شرمونه نه چمو ځه ورېږه نو خور به دې ځان سره نه بوځم همداسې لاړ شم خلک به بیا سوی ته ځه ته د ځان ځه که نه مه راپکنه دا څه بلا ده ناوې ډولۍ کې کېنوئ ته به یاد ساتې دا څو شو غفوریا دا څو شو نه نو تا دا زلمی د رشتې نه مخکې کتو ولې نه خو ما ته څه پته وه غفوریا چې زما د خور ډولی به زما د دشمن کور ته ځي نو ځکه خو درته وایم که نه چې تا دا زلمی مخکې کتو ولې نه دا خو ما ته خپلې ښځې ویلي و که نه چې زلمی وګوره پاګله خو ما کله منله خدای دې زما بیخ وباسي اوس پیشو مې چېرته نشته که نه چې راویې نیسم او د دې په مخ کې لږ وډبوم چې لږ روغ مې زیات شي ډاډه خانه ګاډر خانه که د نیک په وجه باندې ما تا سره څه زیاتې کړې نو ما معاف کړه ګاډر خانه د معاف کولو خو نه خو ځه تبلیغ کې روانې نو ما معاف کړې ما بخلې خو دا دې ډېر ښه کار کړی دی چې دلبرې او دا دوه ملنګان نه دي دا چاینا ماډل دا ګڼکپان چې دا دې تبلیغ کې روان کړي دا دې ډېر ښه کار کړی دی که ولې هلکه بس نیکا پاتې دنیا را ډېر ګناهونه رانه شوي دي بس ته باقي عمر د الله په لار کې تېرول غواړم کیدای شي الله مې ګناهونه معاف کړي زه شکر دی تاسو خو توبه وویسته او خدا نه دی دا ګډوډ تعویذونو والا وایه که نه یار څنګه چې تبلیغ کې چې لاړ شي او بیا واپس راشي نو بیا به دې کار ته لاس اچوي او که نه نه کړي ګناهونه الله زموږ معاف کړي باقي زموږ سچه توبه ده بالکل چې الله مهربان شي بنده څه دي چې خپلمان شي نیک کار له روان یو الله به مو د بدن ساتي آمین الله دې مونږ ټول د بدکارونو وساتي او ان شاء الله تعالی که الله کړي خیری که نه نو دې را روانې جمعې له به ان شاء الله زم تبلیغ کې ځم خبره مې کړې امیر صاحب صاحب او بس تاسو ورځئ او الله مل او الله په نیک الله رکې قبول کړه آمین
زي زم دي جمعه ته پورې زم دا موږ کوم جزاک الله